وجه موږ دلته راغونډ شوي او دلته موږ د دې ګلوبل ډایسپورا پښتانه راغونډ شوي او موږ د دې پښتون ډایسپورا بنسټ کېښود دلته او د دې اهداف موږ د نړۍ ټول پښتانه موږ په دې خبره یو ځای کوو چې زمونږ مسایل زمونږ ستونزې او زمونږ مسلو حل چې دی هغه په امن کې دی او هغه په ساينس او ټیکنالوژي بیس دی او د دغې لاره خپلولو باندې دی او د دنیا ترقی یافته قومونه چې موږ څونه وینو هغې چې ترقي کړې ده نو هغه ساينس او ټیکنالوژي خپله کړې ده او په ساينسي بنیادونو خپلو مسلو ته اپروچ ورکړی دی او په هغې کې زموږ سره ژبه هم ده زموږ ژبه پښتو چې ده نو هغه هم ډېره شاته په دغې حواله سره چې ساینټیفیک ریسرچ پکې نه دی شوی یا زمونږ چې کم خپل سو زمونږ چې کم زمونږ 2-3 زره کاله مخکې چې زمونږ پښتنو څه کړي دي هغه زمونږ د ایز ا نیشن هغه نفسیاتي په احساس کمترۍ کې زمونږ خلک ښکار دي او هغه وایي ګنې چې دا ټول لکه د ویسټ لکه زمونږ خلک په دې خبرو باندې د ویسټ نه اخلي خو هغه خپل یېرئ خپل چې څه د دې سره دي هغه نه